د بابر بڼ د بابر بڼ چې د باغ بابر په نوم سره شهرت لري اوس د کابل په ښار کې په یو لوی تاریخي پارک باندې بدل شوی دی او د ورځې په زورګونو لیدونکي د میلې او سیل لپاره ورځي. لیکوال او څېړونکی صفیه حلیم وایي چې بابر د ګلونو ډیر لیواله و، هر بوټي او ګل ته په کتلو خوشحالي دی، په شنو وښو کې به لڅې پښې ګرځېدی او د ګل یوې پاڼې ته به ځیر و. دې زیاته کړې ده د 15 میلادي پیړۍ په پای کې مغول ظهرالدین محمد بابر کله چې د الغبیک د مړینې نه وروسته د کابل حاکم سو، نو د دې ځای هوا او باغونه یې خوښ شول. د یوې غونډۍ په لمن کې هغه شین بڼ چې پخوانۍ ونې یې لرلې او د چینې اوبه پکښې بهېدلې او له دې باغ څخه د کابل ټوله ښار هم ښکارېده. بابر به پکښې خیمه وهلې وه، شعرونه به یې ویل، مجلسونه به یې پکښې کول او قدم به یې پکښې وهه. تر هغه